بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چېرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې یو خو ما تاسو ته چې یو سلسله چې کوم د خیبر پښتونخوا ټیک تا نور مسایل خو کرپشن په حوالې سره به هم ثبوت سره څیزونه او ورسره د پاک افغان په دې وخت کې سچویشن سره الته بدلون خبره یقینا چې ډېر زیات غدي او یقینا دا سخت حالات دي، خو دغه سخت حالات هر وخت افغانانو باندې راغلي دي، موږ به خیبر پښتونخوا باندې هم راغلي دي، پښتنو باندې هم وي، خو به حال کېږي څه، یعنې دا وخت لږ انتظار دی، صبر والا دی. وایي موږ ته ښکاري دا چې دا مشکلاتو څومره زیات وي، دومره بیا حالات هم بدلون طرف ته راځي. بهرحال ډېر امپورټنس خبرونه دي او تاسو نه خواږه دی چې چینل ویډیو اخره پورې وګورئ او چینل چا نه یم سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او لږ دا تم نشان لږ لازمي لګوئ چې تاسو مننه وي. بهرحال سټارټ ډېر عجیبه غوندې واخلو. مولانا فضل الرحمن خبره هم ډېر ضروري ده په دغه ویلا کې چې مولانا فضل الرحمن کلکر یعنی په آرمي باندې کلکر هغه کړی دی چې کوم دا حملې کېږي، یعنی بجاوړ واقع ورته ویلي ده چې هغه کې آرمي څه کوي، یعنی پاک آرمي باندې نو ډېر سنګین صورتحال دی او دا په ټویټر باندې یعنی ایکس باندې موجود دی. تاسو کتلی شئ، تاسو زما ایکس هم فالو کولی شئ او نور هم تاسو ګورئ. زه په ټیک ټاک هم راځم، خو دا ښکي لږ تفصیلي ورکو. بهرحال زه به ول سټارټ واخلم، بیا راځم پاک افغان او دغه سچویشن او بیا د طالبانو دی وخت کې څه روان دي او د خلکو مشکلات په کله حل کېږي. خو که خبره وکړو، طارق افاق دی ډېر تکړه جرنلسټ دی پېښور او ډېر یعنی معتبر دی، د کیس ډاؤټفل نشته چې هغه ریسرچ یا د هغه خبر کې تر اوسه پورې څه بلیم شوي. دا هغه خبر هم دی، همنې ویلاګ به هم کړي او دغه شانتې هغه په ایکس باندې موجود دی چې په پېښور کې کراپروري او دا چې کوم میرټ هغه دی د یعنې د تحریک انصاف هغه دعوې چې کومې دي چې دي ټاون 1 کې 1.5 کروڑ ټیکه چې کومه ده هغه د مینا خان کوم چې مینا خان مشهور شوی و لاهور کې. مینا خان د وخت کې صوبایي غړی دی، غړی سره او کابینې وزیر دی. هغه خپل وراره ته دغه ټیکه ورکړې ده، یعنې خپل وراره ته په دغه کې 30 کروڑ ټیکه یې په ورکړې ده او 32 کمپنیانې په دغه کې وې هغه شوي دي منظوري نظر میرټ باندې. داسې نور هم دي، دا دریم ځل دی چې داسې کېږي او د دې په قاعده ټینډر د هر شی د کیسې د ټولې موجودې دي. که تاسو کتلی شئ ټویټر نه ماستی شئ، طارق افاق په ویلا کې هم شته، په فیسبوک باندې هم شته، په د نورو باندې هم شته او دغه ریکارډ هلته کې هم موجود دی. یعنې یو طرف ته پښتانه کم طرف ته کوي او بل طرف ته دلته کرپشن بازار ګرم دی او دغه داسې کسان چې کم دي هغه رڼا ورځ کوي. بل تاسو ته ما سهیل افریدي نه ویلي او هغه تصدیق نن دا وشو، ما تاسو څو ورځې مخکې دا ویلا کې ویلي چې نن بریسټر ګوهر کلکر ویل چې هېڅ قسم داسې تبدیل نه راځي، یعنې میډیا سره راغله ټاکې وکړه، سهیل افریدي باندې اعتماد دی، دا دي هغه دي، خو دا خبر وضاحت هغه ولې وکړه. ورسره یو بل په ایکس باندې چلیږي چې یو اهم بیوروکریټس، یعنې هغه نوم هم اوس راغله، زما ملګری هم دی ریاض مسعود صاحب. ریاض مسعود صاحب یقینا څوک نه پېژندي، پېښور کمشنر همدغه شانتې نور سره هغه ریاض مسعود صاحب سره زما وخت نه تعلق و چې کله هغه اسسټنټ کمشنر هم و، یعنې زما دومره ټول ملګری دی او تکړه افسر دی، په دې کې څه شک نشته چې معتبر او تکړه افسر دی. خو هغه په باره کې دا یو الزام هم ورته ویلی شي یا خبر هم دی چې هغه علي امین ګنډپور سره ملاقات شوی دی 3 غنټې خفیه په اسلام آباد کې، بیا هغه 3 غنټو کې علي امین ګنډپور ته
د کرپشن په حواله سره یا دا کوم د سهیل افریدي کله نه ګورنمنت راغلی دی په دې کې سوره کرپشن کیږي څه لکه دا حالات روان دي. تاسو خو مینهانو له مثال مو درک نو په هغه کې الیمین ګنډپور ته دا ټول وکړل شي. الیمین ګنډپور ما ولې وی چې الیمین ګنډپور خبرونه تاسو وینئ چې هغه یو ځل بیا سرګرم شوی دی او دومره پورې سخت الفاظونه یې ویلي دي چې که زه راغلم بیا وزیر اعلی نو زه به ډېر کسان په جیل کې واچوم لکه دا سهیل افریدي دا ټولو ته یې لیست ورکړی دی. یعنې دا سچویشن بدلیږي او په خیبر پښتونخوا کې هغه نورې معاملې یا چې کوم دپاره سهیل افریدي راوستلی شوی ما تاسو ته ځکه وی چې هغه ایشوز نه اوس بل طرف ته خبرې روانې شوې نو دا خو د صوبې حل دی. بل خوا په صوبه کې تاسو ګورئ چې په یو جنګ صورتحال دی. یو وزیرستان کې که تاسو ګورئ عام خلک هم راپاڅېده او هلته کې کوم حملې یا دمکې یا نور کیسې یا په خپله باندې دغه شور دهشتګردو خلاف بیا هم دغه شانتې کمپونو ګورئ ډکې ګورئ ایون دا جنوبي اضلاع ځکه زه یادومه چې دا بلډ پېښور نه چې هاخوا شي دا یو خو الریډي د فاټا بلډ دی خیبر دا او سره دا او بیا بجوړ لږ دا سیټي دا نو سیټي کې لږ غونتې دا امن هغه د خو امن کې کرپشن دی. یعنی د صوبې صورتحال څه دی او زموږ د خلکو سوچ کم طرف ته لاړ دی. یعنی دا برین واش دومره شوی دی چې حد نشته. بهرحال د دې حالاتو خبرونه مونږ تاسو ته درکو بهرحال چې دی باندې تاسو خپل نظر هم اچوئ خپل تصدیق هم کوئ چې روان څه دي. خو په دغه کې مولانا فضل الرحمن هم شته هغه په ټویټر باندې ایکس باندې یعنې اوس ورته ایکس وایي ټویټر مشهور شوی دی خو لکه ناستوینو هغه ویلی دي چې بجاوړ کې ماټرګولې وغورځېږي هغه ځای باندې ادارې راشي فوج راشي هغه کسان هغه خپل حق اخلي او هغه الزام لګولی دی چې بیا هغه وایي چې دا تاسو خاندان الله تعالی ورکوي چې دا یعنې تاسو تصدیق کوي چې دا دهشتګردو. یعنې دغه بیان چې عام نه دی مولانا فضل الرحمن کړی دی. مولانا فضل الرحمن ډېر معتبر شخصیت دی او مولانا فضل الرحمن خبرې کې ډېر غټ وزن وي. یعنې عام کس نه دی چې دا عام کس کوي نو د دې تحقیقات د دې خبرې وضاحت ډېر زیات ضروري دی. بل طرف ته همدې سره رضو پاک افغان سره چې کم ټینشن روان دی کم ګولې ورېږي کم نمونه صورتحال دی یا کم نمونه اوس د ګرینډ اپریشن یعنې غټې جګړې امکان ظاهرېږي چې هلته لیډرشپ چینجنګ یا لیډرشپ باندې نو دا القاعده نوم اخیستلی کېږي یا نور اخیستلی کېږي. موږ ډېر محتاط طریقې سره دغه تاسو ته ویو چې دې وخت کې صورتحال ډېر بدل دی. گو کې ماته ملګري میسیجونه کوي یا ویزو بارے کې یا دغه نور پرابلمز دي په پاکستان کې اولسي په لکونو خلکو ډېر زیات پرابلمز دي. نو هغو ته دا زما وینا ده چې دې وخت کې حالات روح چې کم دی نه معلومیږي او دغه مشکل وخت دی د کې لږ صبر تحمل نه کار واخلئ او بل د فیک نیوز نه ځان وساتئ. پروپیګنډې ډېرې زیاتې روانې دي دواړو اړخ نه مونږ زه وایم چې کم په دغه پاکستان افغانستان دواړو اړخ نه زه وایم چې په دغه کې پروپیګنډو پسې یا په نور منفي پسې نه دي تلل پکار. بیا په دغه صورتحال کې که تاسو ګورئ چې کوم د چینجنګ را روان دی ډېر زر بدلون به تاسو وینئ. یو خو د خطې صورتحال وجې نه هم ټولې دنیا کې د کم ګراني راغله اوس هم پاکستان کې 400 ته تیل ورسېده پېټرول همدغه شانتې په ټولې دنیا کې ګراني ده او په دغه سچویشن کې دغه چې کوم د افغان ایشو ده پاکستان افغان دا سولف کېدو ډېره انتهایي ضروري په دې وجه هم ده چې که چیرې نه شوه نو د عام ولس ژوند چې کوم دی نور په خطره کې راتلی شي نور په مشکل کې راتلی شي او په دغه سره چې کوم بیا بیروني طاقتونه دي هغه نور هم دغې کیسې نه فایده وچتوي. یعنې خبرونه که تاسو وینئ زه ته ډېر زیات په دماکو باندې یا په دغه چې کوم سچویشن دی روان دی بس ټول خبرېږي تقریبا په هغه شی په فیسبوک هم راغلي په هم څه دروغ څه رښتیا خو بهرحال تاسو ته ښه معلوم اصل خبر زه کوشش کوم
چې په دې شا روان څه دي، یعنی اخته سوچ پکار دی مونږ ته پکار دی چې په هغه باندې اصلاح وشي یا د څه مخنیوی وشي د دغو کیسو یا دغه مخکې پرمختګ پې وشي. نو ملګرو خبرونه مونږ تاسو سره هم ډېر وي، مونږ تاسو سره راځو په دې باندې چې موضوعاتو باندې نه، بلکې مونږ یو کوشش هم دا دی چې خپل فرایض کې تاسو سره یو ښه طرف ته هم لاړ شي. بهرحال ستاسو کمنټس نه به پته لګي، ستاسو مینې نه به پته لګي، نو خپل ورور مه هېروئ او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.